دا یو ورو سوال کړی دی چې زه عمرې دپاره تللی ومه او موسم لږ یخ و نو جورابې مې په پښو کړي نو دا طریقه صحیح ده او که نه ګوره احرام په حالاتو کې جورابې استعمالول دا منع دي جورابې استعمالول د احرام په حالاتو کې دا منع دي ځکه مو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ویلي وی که د چا سره پیزار نه نو موزې دې په پښو کې معنی دا چې بغیر ضرورته موزې نشي په پښو کولی نو دغه شان جورابې په پښو کول د نارینه دپاره دا د احرام په دوران کې ناروا دي او که د چا ورته ضرورت را پیښ شي بیمار دی وی چې لازم په پښو کومه نو د کعب بن عجر رضی الله عنه هغه روایت چې چې هغه په سر کې سپږې شوي وي او د احرام په حالات کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې ویښته لرې که او فدیة الاذا ورکه نو که دې جرابو استعمالولو ته ضرورت راشي جرابې به استعمال کړي او څه به ورکړي فدیة الاذا به ورکړي ګډ حلالول د مکې په غریبانانو تقسیمول یا شپږو مسکینانو له خوراک ورکول او یا 3 ورځې روجي نیول چې کوم کار ورته به 3 ورځو کې اساني هغه دې وکړي